سلامونه ملګرو، زه دیدار یوسف زیم او نن ستاسو سره د یوې نوې ویډیو په حواله حاضر یم. دا ویډیو هم د کاناډا د ورک پرمټ په حواله ده او دلته راتلو نه پس بیا څنګه پی آر کارت دپاره اپلای کولی شي. نننۍ ویډیو د یوې بلې صوبې نیو فاونډ په حواله ده چې هلته تاسو څنګه اپلای کولی شئ او بیا ورک پرمټ حاصلولی شئ. ما مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه د یوکان په حواله. نو ډېرو ملګرو دا سوال کړی و چې لکه دلته چې کله موږ جاب سرچ کوو نو په هغې کې دا لیکلي چې دا صرف د کاناډا چې کوم دلته خلک اوسي د هغو دپاره ده. نو په دې طریقه هم تاسو زه پوه کوم چې لکه تاسو به د امپلایر سره کانټیکټ څنګه کوئ او دا لیکل د هغو مجبوري بهرحال دلته ډېرې خبرې د قانون لاندې نو دا به لیکي، خو تاسو د امپلایر سره په کومه طریقه باندې ایمیل په ذریعه باندې څنګه بیا اپلای کولی شئ او رابطه کولی شئ او بیا خپل چې دی نو خپل ریزومې هغو ته لیږلی شئ. خو د دې لپاره به کور لیټر ډېر ضروري، په هغې به زه ډیمو تاسو ته وښیم چې لکه تاسو به څنګه دا ټول پروسس کوئ. د دې پروسس لپاره هم لکه څنګه چې ما مخکې ویلي خپل طریقې کار دی او طریقې کار دا دی چې لکه اول به تاسو خپل ځان له جاب سرچ وکړئ چې کله تاسو ته جاب میلاو شي او تاسو ته فول ټایم جاب یو امپلایر درکړي، د هغې نه پس بیا تاسو د دې چې کوم پورټل دی، کوم پروینشل آنلاین فارم دی، هغه به تاسو فیل آوټ کړئ. هغه به $250 د هغې سره فیس دی، هغه به سبمیټ کړئ. چې کله هغه سبمیټ کړئ ستاسو فارم به په 10 ورځو کې ریویو شي. کله چې دغه ریویو وشي نو تاسو ته به بیا تاسو اکسپټ شئ، نو تاسو ته به 2 څیزونه درلیږي. یو په هغې کې نامینیشن لیټر دی، پروینشل نامیني لیټر، او بل چې کوم دی نو د ورک پرمټ دپاره به تاسو ته یو سرټیفیکیټ غوندې درشي. تاسو بیا د ورک پرمټ دپاره اپلای وکړئ او بیا به دغه شانتې 2 کالو ورک پرمټ به تاسو ته دغه شي میلاو شي. دلته به راشي نو دلته بیا د هغې نه پس چې دی بیا به تاسو د پی آر کارت دپاره اپلای کوئ. دا ټوله طریقه په هغې دغه باندې ویبسایټ باندې د هغو په افیشل ویبسایټ باندې لیکلې ده او زه به د ویډیو مې په صورت کې اوس تاسو ته دا وښیم. خو دلته زه یو عرض کوم چې دا د دې ویډیوګانو مقصد زما صرف دا ده چې هغه ملګري کوم پښتانه چې لکه په نورو ژبو نه پوهېږي او هغو څه نه څه اهلیت لري خو لارې ورته نه معلومې، رو ګودر ورته پته نه لګي، نو تاسو مهرباني کوئ چې لکه دا ویډیو که ستاسو د کار وي هم نه، خو که تاسو شیر کړئ نه د بل پښتون نور به فایده وشي. حالانکه زما صرف مقصد دا دی چې د پښتنو هغه ملګرو فایده وشي چې څوک دلته راتلل غواړي او لارې ګودرې ورته نه وي معلومې. که دا ویډیوګانې زه لکه په بله ژبه کې فرض که په اردو کې جوړوم نو کیدای شي ډېرو خلکو ته فایده وشي او ډېر خلک یې وګوري، ویور هم زیات شي، سبسکرایبر هم زیات شي. خو زما مقصد صرف دا دی چې لکه د زړه نه دا وایم چې پښتنو ته څومره فایده رسېدی شي زما د ذات نه، نو چې هغه ورته ورورسي، که هغه د صحت په حواله ده، که هغه د امیګریشن په حواله ده، که هغه د نور په حواله زه ویډیوګانې جوړوم. نو زما صرف مقصد دا د دې دپاره زه لکه پوره چې دی نو د هر یو ویډیو دپاره سره ګراوند ورک کېږي، د دې دپاره پوره معلومات راغونډول کېږي، نو په دې باندې وخت هم لګي. نو زه بیا به خواست کوم ټول ملګرو ته چې کوم ملګري دا ویډیو ګوري که د هغو د کار نه راځي نو نور ملګرو ته دې مخکې کوي، که د چا فایده کېږي یا د چا سوال چې په هغې باندې بیا مخکې مونږ کار کوو او دغه شانتې زمونږ د شعور دا سلسله چې کومه ده پښتون قام کې نو دا مخ په وړاندې ځي. نو ستاسو په دې حواله زه ډېر شکرګزار یم. زه اوس راځم په یو ډیمو کې تاسو ته ټول طریقه کار ښیم چې تاسو څنګه دغه کولی شئ، پروسس کولی شئ. ملګرو کله چې دا تاسو دا پیج کولاو کوئ د نیو فاونډ او لیبراډور والا، نو دا لینک ته زه به ښکته هم ورکړم. نو دا انټرفیس به راشي، دا پاڼه به کولاو شي، په دې کې به بیا تاسو لاندې راشئ پروینشل نامیني پروګرام که نه. نو پروینشل نامیني پروګرام هغه اورویو به تاسو وګورئ چې لکه په دې کې څه څه پروګرامونه دي. نو په دې کې به ستاسو کیټګري چې به دی اپلای ټو سکل ورکر آنلاین، ټیک شو. بیا په دې کې سکل ورکر الیجیبیلیټي دا تاسو کولاولی شئ، په دې کې بیا ښکته شئ. د دې نه وروسته اپلیکنټ چې کوم دي نو اپلیکنټس کې بیا ښکته راشئ سکلډ ورکر، نور تفصیل دلته دی بیا د دې. نو الیجیبیلیټي ریکوایرمنټس دي چې لکه تاسو له به اټلیسټ 2 years جاب آفر وي، دغه جاب آفر څنګه فول ټایم جاب آفر څنګه چې ما خبره وکړه. عمر چې دی نو د 21 نه د یو کم 60 کالو پورې، او بیا چې دی نو نور چې کوم ریکوایرمنټس دي د ټول تفصیل په دې کې لیکلی. کوم کسان چې نشي اپلای کولی د هغه هم انټرنیشنل ګریجویټ کیټګري یا جدا کیټګري ده، نو دوی دلته په دې کې اپلای نشي کولی. نو نور تفصیل تاسو په دې پاڼه باندې هم کتی شئ. د هغې نه پس به بیا تاسو داسې چل وکړئ چې اپلای آنلاین، چې کله تاسو جاب میلاو شي نو دلته به خپل ایمیل اډرس، ویب کوډ پوسټ یا نیو
PNP پرو رجسټریشن نو نوې دغه به تاسو جوړ کړئ دا خپل پروفایل به جوړ کړئ دا خو د دې خبره شوه بیا د دې نه علاوه چې کوم نورې خبرې دي او فریکوینټلی آسک کوېسچن کوم ملګرو چې دي یو کان هغه دغه چې ما شیر کړی ویډیو نو ډېرو ملګرو کوېسچن نو هغه کوشش کوم چې دلته تاسو ته په دې باندې لکه رڼا واچوم دا دلته فریکوینټلی آسک کوېسچن دي که نه نو دې پروینشل نامیني دپاره چې دی نو تاسو لکه ډو آی نیډ ا جاب او دا زموږ ته به پکار جاب نو دا دې جاب NL PNP چې کوم دی نو څه شی دی نیو فاونډ لیبراډور PNP پروینشل نامیني پروګرام دا AIP دا څه بل پایلټ پروجیکټ دی دا پروګرام دی نو په دې کې دا تاسو جاب ریکوایرمنټ لکه دا پکار ده 2 کالو دپاره تاسو له څوک جاب درکړي بیا لکه دې کې سکلډ ورکر د کم چې دی نو په دې کې کیټګري دا تاسو نور هم الابوریټ کولی شئ چې کولاوی کې نه کتی شئ هاو ډو آی فایند ا جاب په دې باندې زه خبره کوم ډېرو ملګرو خبره وه وټ جابس آر ان ډیمانډ اوس کم جابونه په ډیمانډ کې دي نو هغه دلته لیکلي دي چې لکه تاسو خو هر یو جاب دپاره اپلای کولی شئ خو کم ځینې داسې دي چې په ډیمانډ کې ضرورت دی نو په هغې کې بیا چانسز ډېر زیات دي کم چې په ډیمانډ نه ایگزمپټ دي لکه هغه دلته ډیمانډ مطلب دا دی چې هغه هر وخت دی د هغې لیست نه دغه چې کوم دی دا لیست چې کوم دی نو دیو د دغې ډیمانډ لیست کوي او که نه خو د دیو دلته ضرورت وي او بیا د هغې نه علاوه که موږ خبره کوو نو ډیمانډ کې چې کوم جاب دی نو هیلث کیر والا دی ټیکنالوجي د اګریکلچر دی ایکواکلچر دی ایکواکلچر د اوبو د مهو دغه جابونه چې کومي اګریکلچر دی بیا هاسپیټیلیټي ده که نه نو په دې کې بیا تاسو خپل د NOC مطابق خپل جاب چې دی هغه سرچ کولی شئ How do I find a designated employer خادي ته خو ضرورت هم نشته خو تاسو وګورئ چې څوک designated employers دي کوم کمپنۍ والا دا خو د اصل کې دا بل AIP پروګرام چې د هغې دپاره دی خو نه دلته تاسو امپلایرز هم کتی شئ که غواړئ اوس اهم خبره دا ده کوم چې ډېر ملګري په کې کنفیوز هغه دی I applied for a job on the job bank but employers are not responding to my resume اوس مسله داسې ده چې کله تاسو دلته موږ جاب دپاره اپلای کوو نو دلته سوشل انشورنس نمبر یې دا لیکلی سین نمبر یا سوشل انشورنس نمبر کله چې موږ پروفایل جوړو د هغې دپاره دا پکار یي کله چې موږ دلته لیکلي هم دي که نه but to register to create a profile on job bank you will need a social insurance number or express entry profile دا دوه دیو که به یو څیز پکار نو زموږ سره چونکې هغه نه څوک چې اپلای کوي نو هغه بیا داسې چل کولی شي چې لکه هغو سره که دا نه نو هغو به د امپلایر سره رابطه کوي او کور لیټر چې څنګه به ووایي ډېر ضروري دی you should always include a cover letter outlining your experience and qualification with job application to increase the possibility that your application would be considered by Newfoundland Labrador employer دا چې بیا کوم دی نو دا لکه تاسو به کور لیټر د هغې سره لیکئ ما مخکې خبره وکړه چې کور لیټر ډېر زیات ضروري دی په هغه کې به خپل کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ښه به هغه په ډیټیل کې وکړئ او دیو ته بیا د ایمیل په ذریعه بیا رالیږئ ښه بیا بله خبره دلته ده چې NOC یا خپل کوډ سکل لیول به څنګه معلومو نو دا د هغو NOC یا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی نو په هغې کې تاسو تللی شئ دلته هم کولاولی شئ دې نه هم تاسو کولاولی شئ چې لکه مونږ به دا چارټ څنګه ګورو نو تاسو ته بیا دا کولاوم چې لکه نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دا دی زیرو منیجمنټ والا دی او بیا دا نور اکوپیشن دی دا بی والا نور دی بیا دا سکل دغه چې کوم دی ټیکنیشن لیول باندې بیا دا نور دی دغه شان کو په دې هر یو کې تاسو کولاوئ لکه دا که مونږ کولاو کړو نو دلته ګوره ایډمنسټریټیو اینډ فاینانشل سوپروایزر ایډمنسټریټیو اکوپیشن والا سوي کې دا بیا دی خپل کوډ دی دغه شان تاسو چې کم کار یا کم ایکسپیرینس نو په هغې کې به د دې کوډ ګورئ یا که داسې دغه ګران نو دلته چې کله تاسو دغه ولیکئ دا خپل اکوپیشن ولیکئ تاسو له به دا نمبر راوباسي نو دا ټول تفصیل په دې باندې تاسو نیشنل اکوپیشن خپل لیست کتی شئ خبره کوم اوس په دې باندې چې دا how do I find a job نو دا دی فیډرل جاب بینک ته دا نور په دې ټولو باندې تاسو جابونه کتی شئ خو مثال په توګه زه اوس دا یو کولاو کومه نو په دې کې تاسو ګورئ جاب اوپننګ که نه دا پرونی جاب دی اسسټنټ کوک دغه چې دی نو سیلري چې کومه ده یو اورلی که نه $13 نه $15 پورې او دا نیشنل اکوپیشن کوډ دی دغه شانتې که مونږ ګورو دا ټول اوس که یار یو تاسو کولاوئ لکه اوس پکې زه یو کولاو کومه شارټ آرډر کوک ته فرض کړه دا یو دغه دا یو ما کولاو کو نو تاسو به ګورئ دلته چې راځئ دا ټول تفصیل دلته شته دی
خو بیا تاسو لاندې راشئ نو دلته دا لیکلي اکثر ملګري دا وایي چې لکه دې ته موږ اپلای نشو کولی. دا د intended job posting audience کنه چا دپاره ده. anyone who can legally work in Canada can apply for this job. If you are not currently authorized to work in Canada, the employer will not consider your job application. دا بنالي اوس په دې ځای کې دا د مجبوري ځکه چې دلته خو قانون دی او افیشلی چې کومه خبره هغو دي نو دوی بیا خامخا په دې جاب آفر کې لیکي. خو مسله داسې نه ده. مسله داسې ده چې لکه ټیک ده دا خبره هم ده خو تاسو به اوس د دې سره اپلای دې سړي ته به تاسو څنګه رسئ نو کله چې هم تاسو ګورئ که دا کمپني که هر څه شی چې دلته به د هغې نوم لیکلی لکه دا دی E&E ډرایو ان دا دې کمپنۍ نوم دی. نو که فرض کې اوس دا زه په بل دغه کې کولاو کړمه دا دې نه کاپي پیسټ کړمه او دلته په دې بل کې کولاو کړمه زه ټیکشن دا موږ ته لکه دا راغی دا چیز دا پیزې میزې او دا ډبل روټۍ وغیره چپس وغیره جوړی که نه نو دلته بیا بره که تاسو ګورئ هر یو دا د کمپنۍ کانټیکټ نمبر یې لیکلی او لوکیشن اینډ کانټیکټ اس. نو کله چې دا تاسو کولاو کوئ نو بیا په دې کې دلته دا ایمیل دی. ګورئ دلته خپل نوم ایمیل سبجیکټ ولیکئ میسج او دې سره تاسو بیا د خپل ریزومي او کور لیټر اټچ کولی هم شئ. نو ټول هم دغه طریقه ده. کور لیټر تاسو آنلاین هم کتی شئ او زه کوشش کوم که چېرته ما سیمپل کور لیټر وموندې نو د هغې لینک ورسره هم لګومه او دا د دې ډیمو وه. ملګرو ډیمو تاسو وکته او واقعي چې اسان کار نه دی وخت به غواړي خو زړه به نه تنګوئ او په مخه به اپلای کوئ. کیدای شي ډېر امپلایر تاسو جواب هم در نه کړي کیدای شي ډېر امپلایر دا تاسو ته ووایي چې یاره دا صرف لوکل لپاره دی نو په مخه اپلای کوئ. ډېر جابونه داسې چې لکه هلته هغو ته کسان نه میلاویږي او بیا ستاسو دا اپلیکیشن چې دی نو هغو فارورډ کوي. خو دغه یو طریقه د بل څه لار نشته او په دې کې ستاسو پیسې هم نه لګي صرف وخت دی نه که د کوم ملګرو سره وخت یې نو په مخه د اپلای کوي د پروګرام ته. خو څنګه چې ما خبر وکړه کور لیټر ډېر زیات ضروري دی نو کله چې دا تاسو د دغه دپاره اپروو شئ نو دا نور پروسس بیا هم په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ او ځان اپډیټ ساتئ او کوشش کوئ چې لکه دا خبره نورو ملګرو سره شریکه کړئ که ستاسو د کار نه نو چې نور ملګري ترې فایده واخلي او مستفید شي.